السلام علیکم دوستانو، ستاسو ورور ستاسو ملګری جاوید افغان د یوې نوې ویډیو سره. دوستانو نن د یو اسلامي ویډیو دا راځي نن در باندې د میدان بدر دیدار کوم یا زیارت کوم چې دغه د نبی علیه السلام د کفارو سره چې کوم جنګ و، نبی علیه السلام په دغې باندې چې کومه دی لومړنۍ چې کومه غزوه وه هغه یې فتح کړه. راځئ دغه ویډیو ګورو، ډېره زبردسته سبق آموز ویډیو ده. دوستانو د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسئ، دا ویډیو ګورو بیا پرې خبرې کوو. دا بدر میدان دی، دا د بدر میدان دی. دا دلته کې د کفارو سره مقابله کېده. دا مخامخ چې دا کسان ښکاري دلته، دا هغه کویې دی چې د دې نه اوبه اخیستل شوي وي د څښلو. دوستانو دغه مخامخ چې کوم دغه کسان د راته ودي دغه کوی دغه نه نبی علیه السلام چې کوم صحابه او هغوی به ترې د څښلو اوبه راغستلې، او دغه سایډ ته چې کوم دغه مسجد ښکاري، د مسجد عریش دا یو خیمه وه عریش چې کومه چې نبی علیه السلام د حفاظت دپاره لګول شوي وه، او په دغه خیمه باندې چې کوم دی حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د نبی علیه السلام حفاظت دپاره ولاړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما ولیدو چې نبی علیه السلام چې کوم دی په سجده باندې پروت و، جړل ډېر زیات دعاګانې کولې. نبی علیه السلام ویل چې یا الله مسلمانان چې کوم دی ډېر په کم تعداد کې دي، مطلب 313 اصحابه دي موږ سره، او کافران ډېر زیات دي. یا الله که تا نن د دې مسلمانانو کومک ونه کړو، مدد ونه کړو، نو ستا د نوم ویلو به تر قیامته څوک پاتې نه شي. همدغسې په دویمه سجده کې مو همدغسې وشو. کله چې په دریمه سجده کې نبی علیه السلام پرېوتو او دعا یې کوله، نو د نبی علیه السلام په شونډو باندې مسکا راله. نو ما ترې تپوس وکړو چې یا رسول الله څنګه دې وخندل؟ نبی علیه السلام راته وفرمیل چې ابوبکر صدیق مخامخ غر اینې ما ورته ویل چې بلکل اینم. نو هغه راته ویل په دې باندې چې دا کومه دوړه دا ته ښکاري وایي؟ ما ورته ویل چې بلکل دا ما ته ښکاري. هغه راته ویل چې صدیق الله پاک زمونږ د کومک دپاره چې کوم دی فرښتې راولېږلي، زیړې زیړې پټګۍ دي، مطلب الله پاک خو ډایرکټ هم دغلته راښکته کولی شو، خو د زمیني نظام له وجې دغه چې کوم دی الله پاک په دغه غره باندې دغه فرښتې چې کوم دی وایي غټ غټ ښایسته زیړ زیړ پټکي والي او را روانو. نو نبی علیه السلام ډېر زیات خوشحاله شو. کله چې دغه فرښتې راورسېدې نو کفارو ته به پته هم نه لګېدل او سرونه به ترې غورځېدل، مطلب ډېر زیات کفار په دغه کې مردار شو په دغه غزوه کې. او فتح چې کومه ده نبی علیه السلام مسلمانانو ته میلاو شو، او 14 چې کوم دی اصحابه کرام هم په دغه کې شهیدان شو. دغه مخکې چې کومه جنګله تاسو ته ښکاري دغلته د دې مزار دی، دغلته دا دفن شوي دي، او د الله په نظم باندې چې کوم دی شهدا ژوندي دي، او دې باندې زموږ هم یقین دی. دوستانو انبیا شهدا چې کوم دي دا ژوندي دي، دا نمري قرآن کریم په دال دی، قرآن کریم گواه دی، قرآن کریم رښتونی کتاب دی. الله تعالی فرمایي چې زما شهیدان دا نمري، دا ژوندي دي. نو دا ژوندي شهیدان دي. بیا د بدر د شهداو نه بهترین شهیدان به څوک وي؟ خو دې بې قدري د هغه صحابه کرامو بیا هم کوي. الٰه العالمین دې رحم وکړي او رب کائنات دې شهداو په خاطر باندې په مونږ باندې رحم وکړي. نو دغه ځای کې زموږ شهدا دفن دي. او یا کافر مردار شو، ابو جهل پکې و، عتبه پکې و، شیبه پکې و، وغیره وغیره. دا مخامخ چې اوس دا کسان ولاړ دي، او دا د دیوال ته نه تو دی د خښتو د کاڼو والا دې کې دا تمام کفار چې کوم دا راغون کړل او دې ته ورګزار کړ. چې ورګزار کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ودرېد په غاړه باندې، عمر صاحب ورسره او نور صحابه کرام ورسره. نبی علیه السلام دې کفارو مردارو ته وویل چې کوم مردار شوي روحونه تې وتي ورته وایي چې ما سره کومه وعده الله کړې وه هغه حق ته ورسېده، رښتونې شوه. تاسو سره چې کومه وعده شوې وه تاسو آیا په حق باندې حق ته ورسېدئ که نه؟ رښتونې شوه که نه؟ نو عمر صاحب ورته فرمایي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خو کفار دي او مردار دي او مړه دي، روحونه تې وتي دي، دا خو نه اوري. نبی علیه السلام ورته فرمایي ای عمره ستانه یې ښه اوري، دا لاندې چې کوم کسان پراته دي دې کنده کې دا کفار روحونه تې وتي خو ستانه یې بیا هم ښه اوري. نو چې د کفارو مړي اوري د نبی علیه السلام صحابه کرام شهدا به څنګه نه اوري؟ دا هغه د بدر تاریخ دی. دا مخامخ دا مسجد عریش دی باندې د نبی علیه السلام خیمه مبارکه لګېدلې وه، او مبارک ورکې بار بار دعاګانې غوښتې جړلې. نه هغه ځای باندې دا مسجد جوړ دی. دا د بدر یادګار میدان اولنۍ غزوه د فتح په حالت کې د نبی علیه السلام صحابه کرام تري 14 صحابه کرام نبی علیه السلام د شهادت په حالت کې دلته پرېښودل. هغه د مدینې منورې خاورو ته واپس لاړل.
نو دغه کیفیت یقینا موږ یې محسوسو چې په دې بدر په دې میدان کې اوس هم کم فیض دی او کم حالت دی کم کیفیت دی کم سرور دی